بسم الله الرحمن الرحيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. دی آیات کې الله ترغیب او مینه ورکړي هجرت او مهاجرینو ته زیری. والذین واغ کسان هاجروا فی الله چې هجرت کړي دي د الله بارکه فی الله دا معنی چې د الله په لار کې او د الله د پاره دنیوي غرض او عوض د پاره نه دی کړي. من بعد ما ظلموا پس دا غنا چې دوی باندې ظلم شوی دی. لنبوئنهم فی الدنیا حسنا خامخا منځه ورکو دوی لره په دنیا کې خیسته ځای چې د دوی د پاره د ژوند اسباب پکې برابر وي. ولا اجر الاخره خامخا اجر د قیامت اکبر او ډیر لوی دی. لو كانوا يعلمون کشرت دوی پويږي. الذين صبروا هجرت سره دوه خبرې ضرور صبر او په الله توکل. الذين صبروا دا خو هغه خلق دي صبروا چې صبر کوي. درې وړ اقسام د صبر. وعلى ربهم يتوکلون په خپل رب باندې توکل کوي اعتماد او باور کوي. وما ارسلنا من قبلك په دوه آیاتونو کې صدق د رسول او نبی علیہ السلام لره تشجیع او زړورتوب په تبلیغ د قران. وما ارسلنا من قبلك ومن نه دی را لېږلی ستانه مخکې الا رجال مگر نارینا. مخکنی پیغمبران من انسانانو بشر او نارینه و نوحي الیهم من ورته وحی کولا. فاسألوا اهل الذکر تاسو پوښتنه وکړئ د قرآن او سنت والونا ان کنتم لا تعلمون که تاسو نه پوهیږئ. که نه پوهیږئ بې علمه وئ نو د قرآن او سنت والو نه پوښتنه کوئ. حدیث کې راځي انما شفاء العی السؤال د جاهل سړي شفا او علاج هغه پوښتنه کول دي. نو د دې وجه نه دا شرعي حکم دی چې څوک په یو مسله باندې نه پوهیږي نو د قرآن او سنت والا عالم نه پوښتنه کوي. په دې باندې دلیل شرعي موجود دی. د دې تقلید نه ثابتېږي. تقلید خو دې ته وایي چې ته چا پسې بې دلیله سي او په شرع کې د هغې دلیل نه وي. بالبینات والزبور متعلق دی د ارسلنا سره. موږ را لېږلي وو دا پیغمبران بالبینات په ښکاره دلایلو سره والزبور په آسماني کتابونو صحیفو سره. اوس نبی علیہ السلام ته وایي چې قرآن مې ځکه پتا نازل کړو چې د خلکو ته د دې تفسیر او تشریح وکړي. وانزلنا الیک الذکر او موږ را لېږلی دی تا ته قرآن لتبین للناس دې دپاره چې ته خلکو ته ښه واضحه کړي ما نزل الیهم هغه چې دوی ته نازل کړی شوی دی. دلیل دی چې سنت او حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم د قرآن کریم تبیین او تشریح او تفسیر دی. حدیث او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د قرآن سره معارض او متضاد او ټکر نه لري. لتبین للناس د قرآن کریم تبیین او شرح وضاحت دی. ولعلهم يتفکرون او دې دپاره چې دوی پکې فکر هم وکړي. نو لتبین سنت او حدیث شو او ما نزل الیهم دا قرآن کریم شو. او لعلهم يتفکرون اجماع د امت اجماع د صحابه او دارنګ نظر او استدلال او قیاس صحیح. افامن الذين مكروا السيئات د درې آیتونو کې مشرکانو ته تخویف دنیوي بیانوي. حاصل بداوی د الله د عذاب نه مبېغمه کېږي. الله هم براګیر کې په عذاب کې. افامن الذين آیا په امن باندې دی او بېغمه دي هغه کسان مکروا السیئات چې چلونه جوړي د بدو. د دې خبرې نه بېغمه دي ان یخسف الله بهم الارض چې الله به ډوب کې دوی لره په ځمکه کې. او یاتیهم العذاب یا براشي دوی لره عذاب من حیث لا یشعرون د هغه ځای نه چې دوی به نه پوهېږي.
او یاخذهم یا بل راونی سی دوی لرا فی تقلبهم په زید اوړېدلو راوړېدلو د دوی کې د دوی بستری یا خارونو ته چې دوی زیرازي فما هم بمعجزین دوی نه دی الله لره کمزوري کوونکي چې الله نه پټ شي او تختی او یاخذهم یا بل راونی سی دوی لرا علی تخوف سره د یرینا فإن ربكم یقینا استاسو رب لرؤوف رحیم شفقت کون کې رحم کون کې ده نو د الله د عذاب نه مبېغه مکیږي زمکه کې مم ډوبولې شي لکه قارون د برنه عذاب راوسته شي بستر او کور کې او په خارونو کې د عمرانی ولې شي سره د یاري نه د عمرانی ولې شي مؤمن به د الله د عذاب نه پیر کوي اولم يروا دی آیاتونو کې دلیل عقلی اولم يروا آیا داخلك نګوري الا ما خلق الله اغسل رچ الله پیدا کړی د من شین څه شی يتفيأ ظلاله چې اوړي راوړي سوري د دې هر یو شی عن الیمین خي طرف ته او الشمائل او چپ طرفونو ته سجدا لله سجده کون کی دی الله لرا وهم داخرون او دی الله لرا عجزي کون کی دی د هر یو شی هغه سورې او د غشي الله لره سجدي کوي او د هر یو شی سورې چې د نوخي طرف تمزي او چپ طرف تمزي دا ځکه چې د الله تابع دی او الله ته سجده کوي سجود دلته په معنا حقيقي سره دی داخرون معنا عاجز دي ولله يسجد دیکم دلیل نقلی دی چې ملائکه او دارنګ د نور حیوانات هم الله ته سجدي کوي ولله يسجد خاص الله لره سجده کوي ماغه مخلوقات فی السماوات چې اسمانونو کې دي او ما فی الارض هغه چې زمکه کې دي من دابه ساوالا والملائکه ملائکم سجدي کوي وهم لا يستكبرون او دوی لوی نه کوي د الله د سجدونه ملائکم الله ته سجدي کوي رد شو په مشرکین بالملائکه او باندې او خو الله ته عاجزي او سجده او عبادت کوي یخافون ربهم دا ملائک یریږي د رب د دوی نه من فوقهم چې د دوی د پاسه دی من فوقهم دلیل چې الله رب العالمین د ملائکو د ټولو مخلوقاتو نه پورته دی دا خبره به دلیل ده چې الله ارزه کې دی قران کریم کې 3 آیتونو کې الله لره فوقیت ثابت کړی دی دوزه سورته انعام کې بیان شو هو القاهر فوق عباده او یو په دې مقام کې یخافون یریږي د ملائک ربهم د خپل لبنا من فوقهم چې د دوی د پاسه دی فوقیت د الله صفت کما یلیق بشانه مخلوق د فوقیت په شان نه دی ويفعلون او د ملائک کوي ما یؤمرون هغه چې دوی ته امر کې دی شي د الله مأمورین دی او د الله اوامر په ځای کوي وقال الله دلیل وحید پاره د رد شرک وقال الله الله فرمایلی دی او فیصله کړی دا لا تتخذوا الهین اثنين چې تاسو منی سه مددګاران دوا له معبودان مددګاران مټا کوي نو چې د دوو نه منشول نو د دریو د سلور نه په طریقه ولا سره منشوا انما هو اله واحد یقینا د الله تعالی یو اله معبود او حقدار د بندګۍ دی فایا يفرهبون خاص او خاص زمانه يروکه وله د درې آیاتونو کې بیا دلیل عقلی او رد شرک وله خاص د الله په اختیار کې هغه مخلوقات چې په د اسمانونو کې دي والارض او زمکه کې دي وله الدين واسبه د دې الله تعالی د پاره د دین واسبه کلک او همیشه دین معنی طاعت او قانون واسبا معنی همیشه او کلک افغیر الله تتقون ایا سوا د الله نه تاسو دا غنه یره کوي الله نه سوا د بل چا نه یره مکوي وما بكم من نعمه دې کې مو ذکر کوي دلیل عقلی چې نعمتونه د الله د خوانه دي زجر مشرکین ته مصیبت الله لري کې بیا الله سره نور شریکان جوړوي وما بكم من نعمه پتا سوان دي چې هر یو نعمت او احسان دی فمن الله د الله د طرف نه دی ثم اذا مسكم الضر بیا چې کله ورسیږي تاسو لرا تکلیف
فإلیه تجأرون نو دی اللہ تبیا چغی وحی و فریاد کوئی ثم اذا کشف الضر عنکم بیا چکل اللہ لری کی تکلیف و مصیبت ستاسونا نو اذا فریق منکم نو بیا اڈل ستاسونا بربهم یشرکون در رب سر شریکان جوڑے بیا وی چې دا خلوی زوان و علی سب و حسن و حسین سب لری کلو لات و عزا لری کلو یشرکون دلیل دی چې څوک د مصیبتونو د مشکلاتو لري کېدل د غیر الله نه غنی په طریقه د الوهیت سره غیبی طریقه باندې نو دا عین شرک دی لیکفروا نتیجه دا شي چې دوی ناشکریو کې بما اتیناهم دا غ نعمت چې موږ ورکړې دی دوی لرام سوال مال دولت چې زیات ته جواب تمتع ده فتمتعوا نو تاسو دنیا کې مزه واخلئ فسوف تعلمون زر دې چې تاسو به پوه شئ د دې شرک په عاقبت او نتیجه باندې ويجعلون دې آیاتونو کې الله رد کې په مشرکین بالملائکه باندې چې دې مشرکان به ملائک د الله لورګانی ګڼلې او الله سره برخداري ګڼلې او الله فرمایي چې په خپل د لور په زیری باندې خپکیږي او الله ته د لور نسبت کې ځان د پاره ځامن خو خوي الله ته لورګانی ټاکي څومره بے انصافي او ظلم دی ويجعلون دوی ګرځي او ټاکی لما لا يعلمون دا هغه څه د پاره چې دی په نه پويږي نصیبن برخه مما دا غنا رزقناهم چې موږ ورکړې دي دوی لرام رزق ولا موږ ورکړې دی او د غیر الله لپاره پکې نظرونه او برخه ټاکی تلای قسم په الله باندې نه تسالون دوی نو پښتنو کړی شي ما کنتم تفترون دا غنا چې تاسو دروغ جوړول نو د آیات کې رد شو په نظر د غیر الله باندې ويجعلون لله البنات وسرت په مشرکین بالملائکه باندې ويجعلون دوی ټاکی لله الله پر البنات لورګانی چې دا ملائک د الله لورګانی دي او الله ورته داسې تصرفات او اختیارات ورکړي دي لکه پلار چې اولاد لور کوي سبحانه پاکی دا الله لرا ولهم ما یشتهون او دوی د پاره به هغه څوي چې دوی داغه شوق کوي چې هغه زامن دي و اذا بشر احدهم بالانثى کله چې زیره ورکړي شي او د دوی لرا د مؤنث د لور او د خور نزل وجهه مسودا او ګرځيږي مخ د تور وهو کظیم او د غم نه ډکوي د لور په زیری باندې دومره خپکیږي یتوارا من القوم د پټیږي د قوم نه من سو اما بشر به د وجد بد غزیر نه چې د تور کړي شوی دی په دې زیر باندې د دومره زیات خپه دی او خجالت دی چې د خلکو نه پټیږي چې دا خزما د پاره عیب او شرم دی ايوم سکوه چې وساتي دی لور لرا علاهون سره د ذلتنا د دې ساتل خو زمونږ د پاره عیب او شرم دی ام یدسه فی التراب او کژوندې خخه کی په خاورو کې خپل په لور دومره خپکیږي الا سا اما يحكمون خبردار ډیر بد دی هغه چې دوی کومې فیصله کوي للذین لا یؤمنون بالآخرة دې کوم زجر مشرکین بالملائکه ہوتا چې الله د پاره ډیر بد صفاتونه دی بیانې للذین د پاره د هغه کسان لا یؤمنون بالآخرة چې ایمان نه لري په قیامت باندې مثل السوء ډیر بد حالت ته ډیر بد صفت ته ځکه چې دوی الله د پاره بد صفات بیانې ولله المثل الاعلى او د الله د پاره د صفت ډیر اوچت او د الله صفاتونه او د الله نمونه او د الله شان د مخلوق په شان نشي کېدی الله اولاد ته لورګانو ته زامنو ته نائب او نازوري ته شریک ته هیڅ قسمه محتاج نه دی وهو العزيز الحكيم او د الله تعالی د زور ور ذات او ډیر د حکمتونو والا ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم د آیات کې تخفیف دنیوي او جواب د سوال دا خلک چې شرک او الله ته بد نسبتونه کوي نو عذاب په ولې ناراضي جواب الله چې دا عذاب رسته کړی دی د دوی نه د نور حیواناتو او د نور زنده سرو د وجنه چې وچو سر لامده و نسوځيږي ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم کچیر ته الله دا خلق رانی ولې سره د ظلم او د ګناهونو نه
لما ترک علیها من دابن بپریخ الله په مخ د ځمکه باندې من دابه سا والا روح والا ځکه د الله عذاب چې یو ځلې په یوه علاقه راځي نو هغې سره بیا د نور حیواناتو زنده سرم په عذاب کې راګیرېږي ولکن یؤخرهم الی اجل مسمى لیکن الله وروسته کوي دوی لره نیټې مقرر پورې د انسانان چې ظلمونه او ګناهونه کوي سمدستي په عذاب نه راځي ځکه دلته نور حیوانات او زنده سر او مخلوقات دي ابو هريره سے فرمایي چې د ظالم د ظلم د وجه نه ځانو مرغیو ته چې ام سزاګانې رسیږي فاذا جاء اجلهم کله چې راشي نیټه د دوی لا یستاخرون ساعه دوی به یو ساعت نه نشي وروسته کېدی ولا یستقدمون او نه به مخکې کېدی شي ويجعلون لله دې کې رد په شرک باندې او د مشرکانو په دروغ باندې ويجعلون لله او دوی ټاکي الله د پاره ما یکرهون هغه چې دوی بد ګڼي لورګان ځان د پاره بد ګڼي والله ته نسبت کوي وتصف السنتهم الكذب او بیانې شبه د دوی دروغ ان لهم الحسنى یقینا شته د دوی د پاره جنت شرکم کوي او ځان د پاره د جنت داویم کوي لا جرم خامخان لهم النار یقینا د دې د پاره به ور د جهنم وانهم مفرطون او یقینا دوی به زر ور وستل شي ور د جهنم ته مفرطون دا معنی چې دوی به ور ډیکشي ور روان بشي او هغه خواته به سم دستی او نقدو کې ور واچي تالله نبی علیہ السلام لرا تسلی او زجر او تخویف منکرین ته تالله قسم په الله باندې لقد ارسلنا یقینا من خلیګلی او پیغمبران او حق دلائل الهوم من قبلک غدلو تجستان مخکوم فزین لهم الشیطان اعمالهم وخیستکړي دي دوی لره شیطان عملونه د دوی ګناهونه ولا خیستکړي دي د شرک په باره کې ورته وی چې دا خو وسیله ده کرامت ته عزت ته د اولیاء د بدعات باره کې ورته وی چې دا سنت او مستحب دي د ګناهونو باره کې ورته وی چې دا خو ځواني د حق دی فهو وليهم اليوم دا شیطان د دوی نن ورځ باندې دوست دی دنیا کې ولهم عذاب الیم دوی د پاره دردون کې عذاب دی وما انزلنا عليك الكتاب ترغیب قران کریم ته او نبی علیہ السلام لره تشجیع او زړه ورته او قران کریم الله دې پر را لګل دی چې د خلکو ترمنځ د اختلافي مسائل فیصله وکي وما انزلنا عليك الكتاب ومن خنا را لګل پتا باندې قران کریم الا لتبين لهم مگر دا چې تخواضح کې دوی لره الذي اغه مسائل اختلافو فيه چې د خلکو په کې اختلاف دی توحید ورته واضح کی چې دا حق دی شرک باطل دی د قیامت تصدیق چې دی نو دا حق دی او د قیامت انکار باطل دی قران د اختلافي مسائل وضاحت او شرح کوي په باب د اصول او عقاید کې وهدى ورحمه دا قران خورا هدایت او رحمت ته لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پاره چې ایمان لري والله انزل من السماء ماء عقلی دلائل الله قرآن مرا لګلې دي خو عقلی دلائل مرا لګلې دي دین می برت واخلې والله انزل من السماء ماء والله را لګې د طرف د اسمان نو بد باران فاحيا به الارض بعد موتها نتزكي الله پدې سر ازمکا پس د وچوالي د دینا ان فی ذلک لا یقینا خامخ پدې کې نخې د برت شته ده لقوم يسمعون دا قوم د پاره چې حق اوري وان لكم في الانعام لا عبره یقینا شته د تاسو د پاره په دې سارویو کې لوی واعظ او نصیحت ته وګوره واخې خړلې دي د غشانو د ویني ترمنځ الله رب العالمین تک سپینې خوږې شودې رو باسي دا خود طبیعت خبرم نه ده دا د الله د قدرت او د الله د وجود او د الله د تدبیر او د حکمت دلیل دی نسقيكم منغسکو پتا سبانه مما دا اغنا فی بطونه چې د دې حیوانات په خېټو کې دي من بین فرسن په منځ د غشانو کې
ودمنو په منځ د وینه کې لبنن خالصا شودي خالصه د شودي چې راځي نو یو خواته غشیان وي بل خواته وینه وي او الله د دینه تکس وینه شودي راو باسي سائغا للشاربین چې دا تیریدون کې دي په د سکون کو د پاره سکون کې ډیر پاسانه باندې تیری خوږی دي خوشبوې دي مزیدار دي او پاک دي دبل دلیل ذکر کوي ومن ثمرات النخيل او د میوه د خرماو نول اعناب او د انګورنا تتخذون منه سکرا تاسو جوړوي د دینه د نشي شینا ورزقا حسنا او رزق خيستا د خرماو نو د انګورنا تاسو بازي د نشي شینا جوړوي او بازي خيستا رزق خيستا رزق حلال دی او د نشا او شراب حرام دي یا دا مکی صورت ته هغه وخت کې دا شراب او نشي لانوي حرامي ان فی ذلک لآیه یقینا خامخا پدې کې ډیر دلایل دي د قوم یعقلون دا قوم د پاره چې د عقل نکار اخلي واوحى ربک الی النحل د دوه آیتونو کې دلیل عقلی په باره د شاتو کې او د شاتو د مچۍ نه دلیل نقلی پیش کړي حاصل د شاتو مچۍ د الله د حکم تابع د خپل لارې پیژني خپل کار پیژني تاسو د پاره شات تولیدي د الله د حکم مطابق پای کې شفا ده نو انسان تم صحیح لار باندې تلل کوا صحیح خپل مسؤلیت او کارو پیژنا چې د الله عبادت ته واوحى ربک دلته وحی په معنا د تعلیم فطری سره دی او په معنا د الهام سره دی واوحى ربک او خودنه کړه د ستارب ال النحل د شاتو مچیتا ان اتخذي من الجبال بيوتا شت جوړوا د غرونو نا بيوتن کورنا دویم ومن الشجر او د ونو نا ومما يعرشون او دا غنه چې داخله کې سفرګي جوړې شاتو د مچیو درې ځایونو کې کورونه وي غرونو کې دویم دادې ونو کې سفرګیو کې او ثم کولی من کل ثمرات بیا ته خوراک کوا دا هر قسمه میوونه او فصل کې تلل کوا سبول ربک بلارو درب ستا باندې زلولا چې دا تابع شوی دي د دې خپل لارې معلومي دي پای باندې تلل راتلل کوي د هوایی جازونو چې دا هوایی کرخ باندې تلل راتلل کوي نو د شاتو د مچیو نس د کړی دي یخرج من بطونها راوزی د خېټو د دوی نه شرابن هغه چې هغه د سکلو دي مختلفن الوانه قسمه دي رنگونه د دي بعض شات تور بعض زیړ بعض سور فيه شفاء للناس پدې کې شفاء د پاره د خلکو خاص طور باندې د یخو مرزونو نه پدې کې شفاء ده شراب کی اشاره ده چې په طریقه د مشروب او د شربت باندې استعمالوا او په دې کې بیا ډیر زیات شفاء د نبی رسول سلام دې طرف ته ترغیبات ورکړي دي حجامه کې اخکر لګول کې شفاء ده شاتو کې شفاء ده او د اور په داغ اور سره د وسپنې په داغ ورکول کې شفاء ده او نبی رسول سلام وایي چې د داغ ورکول د وسپنې نه امت من کوما دارنګ نبی رسول سلام ویل دي چې سنا کې شفاء ده عجوه کجرو کی شفا ده حبت السودا کی شفا ده سیادانه کی قسط هندی کی جدینو شفا ده دا د شفا اصول او اشیاء نبی رسول سلام بیان کړی دی او قران ویلی دی چې په شاتو کې شفا ده ان فی ذلک لایقین خامخا پدې کې نخد عبرت قوم یتفکرون دا هغه قوم د پاره چې فکر کوي والله دا بل دلیل عقلی انفسی او الله تعالی خو هغه ذات ته چې تاسو پیدا کړی ثم توفاکم بیا تاسو لره وفات کې او مړ کېمو ومنکم بعض استاسنا من اغسوک دی ورد چې ور وګرځولې شي الی ارذل العمر کمزور عمر تام لکه لا يعلم نتیجه داوی چې نه پويږي دا انسان بعد علم پس د پوی نشین په یو شي بعضی هغه رزیل او کمزوري عمر ته ورسیږي چې بیا په بعض خپل خبرو کارونو باندې نه پويږي
نبی علیہ السلام د داسې عمر نه پناه غوښتې د اللهم انی اعوذ بک من ارذل العمر. دویم رذل عمر دې ته ویل کېږي چې انسان په ګناهونو او جرمونو سره تیری. ان الله علیم قدیر، ان الله علیم قدیر، یقینا الله تعالی ډیر پوهه ذات او ډیر قدرتونو والد دی. علم او قدرت د الله تعالی مرجع صفات دي، نور صفاتونه دې لرا ګرځي. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. دی آیات کې الله دلیل عقلی ذکر کړي. دویم د انسانانو ترمنځ تفاوت ذکر کړي په رزق کې، د چا رزق او خوراک اعلی او د چا ادنا. دویم نمبر کې دلیل ذکر کړي د پاره د رد د شرک. اے انسانانو ستاسو په ژوند کې او ټولنه کې وګورئ، مولا د مالک د سید د داغه رزق اعلی دی. دویم دا چې مولا مریه د خادم دی، نوکر دی، مزدور دی، داغه رزق ادنا دی. اس کلم دا مولا او سید نه کوي چې دا خپل مریه او مزدور او نوکر دی ځان سره په مال او رزق شریک کی، خوراک اوسکاک ته نور ورکی، خو شراکت د ځان سره نه مني. نو الله رب العالمین مولا د سید د مالک دی، د مخلوقات له رزق ورکی، خود ځان سره په اولوهیت او ربوبیت او معبودیت کې هیڅ کلم نه شریکي. لکه تاسو انسانانو چې خپل مریان او نوکران د ځان سره په خپل حقوق او مال کې نه شریکوي. والله الله تعالی فضل بعضکم ورکړي دي بعض تاسو نه په بعض باندې فر رزق پر روزي کې. دلیل چې د الله رب العالمین نظام په باب د روزي کې په تفاوت سره دی، د چا علاوه خدای او د چا ادنا دی. ډیر کله ته یو سړی فقیر او مسکین وي خو رزق به خوي، یو سړی به مالدار وي خو لیکن رزق به ډیر کمزورې وي. او د الله تقسیمات دي. فمل الذین نو نه دي هغه کسان فضلوا چې غوړه کړی شوي دي برادي رزقهم په سبب د ورکولو د دوی باندې روزي لرا علی ما ملکت ایمانهم، په هغه چا باندې چې د دوی خلاصونه مالکان دي، چې د دوی وینځي او مریان دي. فهم فی سوا، چې دوی په دې رزق کې سره برابر شي. هیڅ کلم دانش کې دی چې مولا او غلام دي سره په رزق او مال کې سره برابر شي. افبنعمت الله یجحدون، آیا په نعمت د الله باندې دا خلق انکار کوي؟ انکار په کار نه دی. والله جعل لكم من انفسكم ازواجا، دلیل عقلی او په دې کې نعمت د بیبیانو او د اولادونو بیانې، او بیا ورسته په شرک باندې رد کوي. والله جعل لكم، والله پیدا کړی دي تاسو د پاره من انفسکم، تاسو د نفسونو نه ازواجن جوړه او بیبیانې. من انفسکم دلیل شو چې د انسان جوړه او خزو په انسانانو کې وي. نو پیری سره د انسانانو نکاح جایز نه ده، ځکه من انفسکم داوی جنس د انسانانو جنس نه دی. پیریانو سره د انسانانو نکاح کیږي کنه کیږي؟ نه کیږي، ځکه من انفسکم د انسانانو جنس نه دی، جدا جنس دی. دویم ادا ده چې الله رب العالمین د انسان د پاره جوړه په من انفسکم د دوی په جنس کې ګرځولې ده. نو دا چې بعض اروپا والا او امریکا والا یهود او نصارا هغوی جوړه او دارنګه ودونه کوي د سپیو سره، د خرو سره او د پښوګانو سره. نو دا د الله د دین نعمت نه محروم دي چې من انفسکم. وجعل لكم، الله پیدا کړی دي تاسو لرا من ازواجکم، تاسو د بیبیانو نه بنین زامن، وحفظه او المسی. دویم دا چې الله تاسو له پیدا کړی دي حفظه خادمان. ورزقکم من الطیبات، والله روزي درکې تاسو لره د پاکو د حلالنا. افبالباطل یؤمنون، آیا په باطل معبودانو باندې داخله کې ایمان او یقین لري. وبنعمت الله هم یکفرون، او د الله د نعمت نه شکر کوي. ويعبدون من دون الله، رد په مشرکانو باندې او رد په شرک باندې، رد په شرک فی عبادت باندې او ور سره رد په شرک تصرف باندې. دوی د هغه چا بندگی کوي چې هغه هیڅ قسمه وس او توان نه لري، خالق او مالک او زورور ذات پریخه دی. ويعبدون، او دا مشرکان بندگی کې من دون الله سوا د الله نه ما دا هغه څه لا یملک لكم
چې واک نه لري دوی لره د روزې د اسمانونو نه او د ځمکې نه شیان د یو شي چې روزي دله نشي درکولی او دا یې واک نه لري عبادت ولې ولکې ټولو مخلوقاتو کې دا صفت دی ولا یستطیعون او د دې طاقت هم نه لري فلا تضربوا لله الامثال رد پاغه مشرکانو باندې چې الله د پاره مثالونه بیانوي وګوره موږ الله د پاره ځکه دا ملائکه او پیغمبران او اولیاء سفارشیان او نازوري ټاکلي دي چې د الله ذات خو ډېر لوی دی نو د دې پاره سفارشیان واسطې نازوري وسیلې پکار دي لکه د بادشاه د پاره چې د وزیر او د والی او د خان او د ملک او د نواب واسطه او وسیله او سفارش پکار دی دارنګ اوچت زیل چې پورته کیږي نو د پاره واسطه او زینه پکار ده جواب الله تعالی مثالونه ما بیانوي بادشاه او وزیر خو ستاسو د حالت نه خبر نو رئیس او خان او ملک او نواب خبره او الله خو ستاسو د هر حالت نه خبر دی فلا تضربوا لله الامثال تاسو ما بیانوي الله لره مثالونه شرکی وسیله الله لره ما بیانوي ان الله يعلم يقينا الله تعالی پويږي وانتم لا تعلمون تاسو نه پويږئ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا دا درې دویم مثال بیانوي د پاره درد د شرک چې خالق او مخلوق سره ځکه برابر نه دي چې مالک او مرئ سره برابر نه دي ضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال عبدا مملوکا دی او مریا مملوکا چې د بل په ملکیت او اختیار کې وی لا يقدر على شيء چې وسن لري په یو شی باندې دی یو شی ملکیت نه لري ومن او دارنګ هغه څوک رزقناه چې موږ ورکړی دی دلرا مننا د خپل طرف نه رزقا حسنا رزق خستا مولا دی مالک دی سید دی مالدار دی فهو ينفق منه د دین خرج کې سرا و جهرا په پټو په ښکارا باندې هل یستوون آیا برابر دي د مرای او مالک نه دي برابر نو خالق او مخلوق هم سره برابر نه دي الحمدلله ټول ثنا صفت الہی خاص الله لردی بل اکثرهم لا يعلمون بلکې ډیر د دوی نه پويږي هغه مخلوق د خالق سره برابرې وضرب الله دا دریم مثال دی پار درد د شرک او د مشرکینو حاصل دوی انسانان دي یو هغه دی چې هغه جوړ دی سترګې جوړې دي لاسونه جوړ دي غوږونه جوړ دي زړه جوړ دي ټول اندامونه جوړ دي نو په صحیح طریقه باندې کسب کولای شي تجارت کولای شي ژوند کولای شي په خپل اولاد او په محتاج او ضعیفانو باندې خرج کولای شي بل داسې انسان دی چې هغه په خپل شل دی په سترګو باندې وډون دی په غوږونو باندې کون دی هیڅ قسمه ګټ او کسب نشي کولای په خوراک او اسکاک کې او په ژوند کې بل ته محتاج دی نو الله رب العالمین خالق دی مدبر دی متصرف دی مالک دی مخلوق او انسانان خو محتاج دی الله له پر رزق کې نو پتا سو کې جوړ انسان او معذور انسان یو شان نه دی دا یو محتاج دی بل مستقل دی دارنګ مخلوق او خالق سره برابر نه دی الله مستقل دی مخلوق عاجز دی محتاج دی وضرب الله مثلا بیان کړی دی الله تعالی مثال رجلین د دو کسانو احدهما ابکم دا یو د دې دواړو نه ګونګی دی لا يقدر على شيء وسن لري په یو شی باندې کسب نشي کولای وهو کل على مولاه او د بوج د خپل سرپرست او مشر باندې اینما یوجهکم طرف ته چې دل توجه ورکې لا یاتی بخیر نو دې راتل نشي کولای په ګټه سره ځکه په خپل باندې شل دی په غوګونو باندې کون دی په سترګو باندې ډون دی ګونګیم دی نو هل یستوی آیا برابر دی هو داسې مخلوق ومن یأمر بالعدل او هغه څوک چې هغه امر کوي د انصاف وهو على صراط مستقیم او هغه په نیغ لار او په نیک عدل او انصاف باندې دی ندی برابر ولله غیب السماوات والارض د مخک مثال تتمام او دلیل چې الله عالم الغیب دی او متصرف دی مخلوق کې دا صفاتونه نشته دي او خاص د الله د پاره غیب د اسمانونو د زمکه دی قیامت اثبات وګورو د الله تصرف وګورو وما امر الساعه او نه فیصله د قیامت الا کلمح البصر
مگر پشان د پړق د سترګو باندې او هو اقرب بلکې د دینم ډیر نږدې قیامت الله رب العالمین د سترګو پر رب باندې بلکې د دینم زر قائمولې شي ذکر ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر عرش باندې قدرت او وسواله ده والله اخرجکم دلته اوس بیا الله عقلی دلایل ذکر کوي انعامات ذکر کوي او دا متممات او مکملات د نعمتونو دي والله اخرجکم والله تعالی تاسو راوستلی من بطون امهاتکم د خېټو د رحمونو د مورګانو تاسو نه لا تعلمون شيء چې تاسو نه پوهېدلې په یو شی باندې وجعل لكم السمع والله درکړو تاسو لرا غوږونه والابصار او سترګې والافئده زړونه د دې لپاره چې تاسو پوه شئ دا درې حواس دي نو دا وسایل دي د لپاره د علم اورېدلو سره لیدلو سره او زړه سره معلومات جمع کیږي لعلکم تشکرون دې لپاره چې د الله شکر وکړئ الم یرو دا بل دلیل عقلی الم یرو دا خلق نګوري له طیر مرغانو ته مسخرات چې تابع شوي دي په جو سما په فضا د اسمان کې اوس وخت کې تیاری وګوره کنه دا الله تابع کړی دي د زمکه او د اسمان ترمنځ د څومره وزن سره او د څومره انسانانو سره دا په هوا کې روان دي په زرګونو باندې انسانان پکې ناست وي په زرګونو ټنونو باندې وزن پکې پروت وي او د الله تابع کړی دي رواني وي ما يمسكوهن ندي بند کړی دی مرغانو لرا او د تیار لرا الا الله مگر یو الله دا خو الله راټینګي کړی دي ان فی ذلک لآیات یقینا خامخا پدې کې شته ډېر دلایل د عبرت او د قدرت د الله تعالی لقوم یؤمنون دا هغه قوم د پاره چې ایمان لري آیات جمع راوړل دلته بیا ډېر آیات دي والله جعل لكم دلیل عقلی او پدې کې د کورونو د نعمت او د خیمو د نعمت ذکر کړي والله جعل لكم والله تعالی پیدا کړی دی او جوړ کړی دي تاسو د پاره من بیوتکم د کوټو تاسو نه سکنن د اوسېدلو د پاره وجعل لكم والله تعالی جوړ کړی دي تاسو لرا من جلود الانعام د سرمنو د څارویو نه بیوتن خیمه د څارویو د سرمنو نه تاسو خیمه جوړوي تستخفونها چې تاسو د لرا سپکی غنی او مزوانکم په ورځ د سفر تاسو کې و یوم اقامتکم په ورځ د ډیر کېدلو تاسو کې په یو ځای کې دا خیمه سپک او اسانه کورونه دي کوم ځکه کله چې تاسو سفر کوئ په اسانه راټولې کوي په سپکه طریقه باندې وې سه درندې نه وي او کله چې تاسو په یو ځای کې دی راکېږي په اسانه باندې وای غوړوي او دارنګ وای لګوي ومن اصوافها او د وړیو د دې میګو د وړیو د دې پسونو نا او بارها او د پښمنو د دې وخانو نا او شعارها او د ویختو د دې وزونا اساسن سامانون الله تاسو لره جوړ کړی دي ومتاعا والله ترنه د تفیدی جوړی کړی دي لاهین تر یو وخت پورې د میګو د پسونو د وړیو نه تاسو ډېرې فائدې اخلي د وخانو د پښمنو نه د وزو د تارونو د ویختو نه تاسو صادرونه بنیانونه جمپرونه جوړوي والله جعل لكم دلیل عقلی د سوري او د سمڅو او د قمیصونو د زغرو او الله تعالی جوړ کړی دي تاسو لپاره مما خلقا د هغه نه چې الله پیدا کړی دي زلالن سوري مخلوق هم الله پیدا کړی دی به ول سوري پیدا کړی دي وجعل لكم والله تعالی جوړ کړی تاسو لپاره من الجبال د غرونو نه اکنان سمڅي اکنان جمع د کین چې انسانان پکې پټیږي د دشمن نه دارنګ د باد او باران نه وجعل لكم والله درکړي دي تاسو لرا سرابیل قمیصنا تقيكم الحر چې ساتي تاسو لرا د ګرمۍ نه ګرمي زکه یاد کړه چې بلاد العرب د عربو خارونه ګرم دي ورنه قمیصونه چې د یخنۍ نم بچ کول کوي یا معطوب مقدر دی والبرد
څلورم چې دی وسرابیل والله درکړي تاسو لره داسې قمیصونه تقیکم باسکم چې ساتي تاسو لره د جنگ تاسو نه چې ته زغری وي او زه د زری ورته وي دلیل دې په دې باندې چې د اسباب استعمال جایز دی کذالک هم دارنګ یتم نعمته علیکم پوره کې الله خپل احسانات پتا سبحان دی لعلکم تسلمون دې د پاره چې تاسو تسلیم وي او تابعدار وي الله تعالی فإن تولوا النبي عليه السلام لرا تسلی کدا خلق مخ ګرځي د الله د توحید نو د حق دلایلنا فإنما عليك البلاغ المبين یقینا فتاونی دی رسول خکارا يعرفون نعمت الله زجر هغه خلق ته چې د الله د نعمتونو نه انکار کوي يعرفون نعمت الله دوی خو پیژنې نعمتونه د الله ثم ينكرونها بیا د دین انکار کوي ناشکری کوي واکثرهم الكافرون او اکثر د دین کافر او ناشکر دي ويوم نبعث په شپږ آیاتونو کې تخویفات اخروی او اثبات د قیامت ويوم نبعث په دغه ورځ باندې به موږ راپورته کوو من کل امه شهیدا د هر یو امت نه گواہی کوونکې هر امت کې به گواهان الله پیش کړي چې د خلکو ته حق والو دین بیان کړو دوی انکار کړو زد او عناد کړو ثم لا يؤذن للذين كفروا بیا به اجازه ونکړي شي د کافرانو د پاره چې دوی عذرونه بهانیو کې یا دنیا ته لاړ شي ولا هم یستعتبون او د دین ودا طلبون شي چې تاسو توبه وکړي او الله راضي کوي دوی ته هیڅ کلم څوک دا ست ونه کی چې زه خیر دې توبه وباسه او الله راضي کوي ما بشي دا ست او دا غختنال ته نشتا و اذا الذين ظلموا العذاب کله چې وګوري ظالمان عذاب فلا يخفف عنهم نسبك بنکړي شي د دوی نه مقرر عذاب ولا هم ينصرون او نه بدوی ته مهلت ورکړي شي و اذا الذين اشركوا رد شرک او د مشرکین سره د اثبات د قیامت او تخویف نه و اذا الذين اشركوا کله چې وګوري هغه کسان چې هغه شرک کړي شرکاهم خپل معبودان او مددګاران وګوري چې دوی د الله سره برخدار جوړ کړي دي قالوا ندی بو ربنا رب زمنګه هؤلاء شرکاؤنا دا خو زمنګه مددګاران دي كنا ندعو من دونك چې موږ ورته مدد شوي دي سوا ستانه سوا ورته موږ را مدد شوي او تاسو رم به برخدار جوړ کړي وو یا لات او عزا مدد به موږ ورته ویل یا علي مدد یا حسین مدد یا لوی زوانه مدد یا سخی صاحب یا پیر صاحب مدد به موږ ورته ویلي فالقوا اليهم القول نو دا د دې معبودان به وړاندې کې دوی لره خبر او فیصله ورته وبوي انکم لکاذبون یقینا تاسو خو دروغ جنوي بدم کړی چې موږ ته مرامدت شویلې بد مو کړی چې موږ د الله سره شریکان جوړ کړیو والقوا الى الله اولان دی بکی دا مشرکان الله ته یوم اس په دغه ورځ باندې السلمہ د سوري او د جوړي خبرې د سوري او د جوړي او د نرمي خبرې به الله ته وړاندې کی وضل عنهم ورک بشد دوی ما كانوا يفترون هغه قصې چې دوی به دروغ جوړول دوی به د شرک د پاره قصې او نقلونه جوړول اب هم ترې نه ورک شي د ځان نبی آیاتونه او حدیثونه جوړول او په الله به دروغ والی ورکولې دا به هم ترې نه ورک شي الذين كفروا هغه کسان چې کفر کړي دي وسود عن سبيل الله او دې من کول کړي دي د لارې د الله نه قرآن او سنت نے خلق من کړي دي نزدناهم من زیاتو دوی لرا عذاب عذاب فوق العذاب پاس د بل عذاب نه بما كانوا يفسدون په سبب د دې باندې چې دوی فساد او رانه کولو زدناهم فوق العذاب دلیل چې کافرو کې بم د عذاب درجات متفاوت وي لکه څنګه چې مؤمنان په جنت کې په متفاوت درجات سره وي ويوم نبعث دیکم د قیامت بیان دی او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام شهادت دی ويوم نبعث په دغه ورځ باندې موږ راپورته کو فی کل امه په هر یو امت کې شهیدن گواہی کوونکی علیهم په دوی باندې من انفسهم د دوی د جنس نام انسانانو کې بل الله خپل گواهان راپورته کی پیریانو کې خپل گواهان وجئنا بک شهیدا علی هؤلاء
او موږ براولو تعالی را پدې موجوده خلق باندې گواہی کوونکې. هاولای نه مراد هغه صحابه دي چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې موجود و، هغه انسانان چې د نبی علیہ السلام په زمانه کې موجود و. ترغیب قرآن کریم ته ونزلنا علیک الکتاب، او موږ را لېږلی په تا باندې قرآن کریم تبیانا لکل شی، چې دا وضاحت د پاره د هر ضروري شي، د عقیدي مسائل، د شرک د رد مسائل، یقینیات او اصول، د شک او د شبهې جوابات، دا ټول پکې شته دی. او هدایت ته درې مداد چې دا رحمت ته، څلورم مداد او بشرا، او دا خو زیره او خوشحالي ده للمسلمین، مسلمانانو ته او د الله تابعدارو ته. ان الله یأمر بالعدل والاحسان، دی آیت کریمه کې د مخ کې تبیان لكل شی وضاحت ته، او په دې کې درې اوامر دي او درې نواهی دي. قرطبی د عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه نه نقل کړی دی، وی اجمع آیت فی القرآن، دا وی ډیر جامع آیات ته قرآن کریم کې. عمر ابن عبد العزيز خطیبانو ته ویلی و چې د جمعې خطبه کې د آیت کریمه وایي ان الله یقینا الله تعالی یأمر امر کې بالعدل د انصاف، والاحسان او دارنګ د احسان او د نیکی. عادل نه مراد توحید، احسان نه مراد سنت، عادل نه مراد اوامر، احسان نه مراد پای کې اخلاص. دریم و ایتاء ذی القربى، او د ورکولو د مالونو ذی القربى خپلوانو ته. الله د عدل او د احسان او د ایتاء ذی القربى د دې دریوالو امر کوي. وینها والله تعالی من کول کې ان الفحشاء د بدکاریو، والمنکر او د ګناهونو نه، والبغي او د ظلم نه. فحشاء غ ګناهونه چې عقل او ټولنه بدګنی، لکه دروغ، نشي، زنا او بدکاری. منکر هغه عام ګناهونه چې د الله نه فرمانی پکې وي، بغي، ظلم. دا درې منهیات شول. یعظکم الله، تاسو لپاره په دې اوامر او منهیات باندې نصیحت درکړي، لعلکم تذکرون، دې لپاره چې تاسو نصیحت واخلئ. واوفوا بعهد الله، دې آیات کې امر دی چې لوزونه پوره کړئ. دویم نه ذکر کوي چې قسمونه مه ماتوئ. واوفوا بعهد الله، او تاسو پوره کول کوئ لوزونه د الله تعالی. اذا عاهدتم، کله مو چې الله سره لوزونه کړي وي. د توحید لوز پوره کړئ، د قسمونو لوزونه پوره کړئ، د الله د اوامرو لوزونه پوره کړئ، د منهیاتو باره کې لوزونه پوره کړئ. بل دا ولا تنقضوا الايمان بعد توحیدها، او تاسو مه ماتوئ قسمونه پس د مضبوط والی د دینا. قسم مه ماتوئ بې وجه بې سببه. وقد جعلتم الله علیکم کفیلا، او یقینا تاسو ګرځولی دی الله تعالی په ځان باندې کفیلا، ذموار او شاهد او گواه. په دې قسمونو کې او دې لوزونو کې مو الله په ځان باندې کفیل او وکیل او ذموار ګرځولی دی. د الله لحاظ وکړئ. کله چې علامه عبدالعزیز الکتانی، علامه عبدالعزیز الکتانی د بشر مریسی سره مناظره کوله په دې موضوع باندې چې قرآن د الله کلام دی او د الله صفت ته مخلوق نه دی. او بشر مریسی، بشر حافی چې د معتزله او د گمراهانو نه هغه ویلي چې قرآن مخلوق دی. نو د سورۃ زخرف د آیت پیش کړو په دلیل کې چې انا جعلنا قرآنا عربیا، مون خدا کتاب پیدا کړی دی قرآن عربیا، قرآن عربی. علامه عبدالعزیز صاحب ته پوښتنه وکړه چې جعلنا څه معنا ده دلته؟ وایي جعلنا دا معنا چې خلقنا. نو موږ دا قرآن پیدا کړی دی، قرآن عربی، نو دا مخلوق شو. ویخه ارزه کې جعل په معنا د خلق او د پیدایش سره راځي. ویاو آیاتونه په دې باب کې بشر مریسی پیش کړه. نو علامه عبدالعزیز صاحب هغه ورته دا آیت کریمه پیش کړو د سورۃ النحل 91 آیات چې وقد جعلتم الله علیکم کفیلا،
او یقینا تاسو ګرځولې دی الله تعالی په ځانونو باندې ذمہوار وې دلته جعلتم الله راغله دي نو خلقتم الله نو انسانان اوس خالقان شول والله مخلوق شو دلته وې د جعل سمانا ده کته وې چې جعل په ارزه کې په معنا ده پیدایش سره راضي او پیدا کول سره راضي نو دی آیات کې خود انسانان خالقان کړو الله دې مخلوق کړو نو بشری مریسی بالکل په دې خبره باندې چپ کړو ملزم کړو پړ کړو دا دلیل په دې باندې چې قران زدکا د قران کریم معنی او باندې ځان پویا کا د باطل پرستو شبهات زدکا داغي جوابات زدکا بیا علامه عبدالعزیز صاحب کتاب ولیکل الحیدہ نو په دې کې بیا د دې ټولي مناظرې تفصیلی لیکل دي ډېر دلچسپ مناظره ده الحیدہ رساله کې علامه عبدالعزیز الکتانی دا مناظره لیکلې ده د بشر مریسی سره دا واقعي چې ما ته بیان کړه دا مې پکې لیکلې ده جعل خو قران کریم کې تقریبا په شپږو معنی باندې راځي بعضو اته معنی لیکلي دي الت جعلنا قرانا عربيا دا معنا سمیناه موږ د قران ته نیمه خې د قران عربي وقد جعلتم الله یقینا تاسو ټاکله دی الله تعالی علیکم پسان باندې کفیرن ذمہوار او قوام ان الله يعلم یقینا الله تعالی پویږي ما تفعلون فاغه سبانه چې تاسو کوي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها دی آیات کې الله رب العالمین من ذکر کوي چې خپل قسمونه او لوزونه او نیک اعمال مماتوي مثال ذکر کوي وې د ځان نه د لیونی خزي صفت او حالت په ځان کې م پیدا کوي مکه کې ولې ونی خزوا ټول ورځ به سرخه تا وکړه د وړیو نه به تارونه جوړ کړو خواري او مهنت به وکړو مازیګر بچ شلو نو چاړه به راواخستل هغه به بیرته ټوټي ټوټي کړ نو دې آیتونو کې مقصد دا دی چې یو سړی جهاد وکي دعوت وکي تعلیم او تدریس وکي قسم وکي او د الله سره لوز وکي عبادت وکي او د الله بندگی وکي بیرته شه دین هغه برباد کی په شرک کولو سره یا په بدعت کولو سره یا په قسم ماتولو سره په بیلوزی کولو سره ریاکاری سره نو مقصد د آیتونو بداوی چې لوزونه او نیک اعمال م بربادوي د ځان نه لیونی خلق م جوړوي د دې داسې مثال دی اوس وخت کې چې انسان ټول ورځ دیاړي وکي مزدوري وکي سخت کارونه وکي مازدیګر چې روپۍ واخلي ناغي ته ور واچي د ورځې دکانداري وکي او روپۍ وګټي ماخام ولا ور واچي الله وي دغه سلیونیان د ځان نه جوړوي ولا تکونو دارنګ ډیر طالب العلمان د کال درسونه ولولي نو کله چې درسونه هغه مقاصد ته ور نږدې شي او کتابونه مینس ته ور داخل شي نو دی بچ دی د درسونو په دې مینس کې بلار شي کوړه یاره بس وای وخلق پاتې دی یا بچ دی ورته نور موري صاحبان پوسټر راو باسي چالت دوره ده او دلته دوره ده الته اجرا کیږي او دلته اجرا کیږي الته د میراث دوره ده او دلته د ادب دوره ده دلته د صرف او د نحوی دوره ده نو دا څومره خواري او مهنت چې کړې وي شپږ میاشتې و میاشتې دا په د اخر کې خراب کی ماته کی دارنګ کله چې د فنون ولولي دوره حدیث ته نږدې شنو پریدي نو خواري او مهنت وکړو بیرته برباد کړو دارنګ علم وکي نو بیا تعلیم او تدریس او دعوت ال الله او تبلیغ پریدي نور شان کې اختشي الله وي د ځان نه دغه سلیونیان م جوړوي چې خواري او مهنت وکي او بیرته بیا برباد کی ولا تکونو د دې وجنه دا ستاد کال درسونه چې شروع دي د ورځ شپږ او کتاب ویل کیږي خدام دوره ده کنه روان دي درسونه بس په دې دورو باندې د ډیرو طالب علمانو اوقات خراب شي یو طالب هغه په یو کال کې نحو امیر ویلې اوله درجه ویلې چې پوسټر ولیدل چې وړه دوره په 3 میاشتو کې کیږي نو راوي دنګله وړه دوره په 3 میاشتو کې وکړه 3 میاشتې ملانه پوره کیږي پکې راتلون کې کال د حدیثو دوره وکړه وای مولانا صاحب شو فارغ شو
سند یې واخیستو پټکې وتړلو خلکو ورته غاړه کې ګلان ور واچول مولوي صاحب شلو او مولانا صاحب ته د مانزه ترجمه بیا نه یاده د قرآن ترجمه او تفسیر او درس وسکه د دورو دومره د طالب العلمانو د علماو استعدادونه ضعیف او کمزوري کړه برباد کړه نو دی آیتونه کې الله وایي چې د ځان نه لیونیان ما جوړوي چې خواري او مهنت تو کې په اخر کې برباد کړي ولا تکونو تاسو مکیږي کلتی پشان د اغلی ونه خزینه قزت غزلها چې سپړوي وي خپل سپنسی او تارونه من بعد قوت پس د مضبوط والینان کاس ټوټي ټوټي چې د ورځې د وړیو نه تارونه جوړ کی مازیګر بیرته غوسه او قینچی کی ټوټه ټوټي کی د ورځې جامع وګنډي او بیا مازیګر قینچی کی یا ول ور واشي تتخذون ایمانکم دخلا تاسو نسخ پلو قسمونو لرا دوکا او بے فیدی بینکم پا کورنے کی خپل قسمونه چې دینو دا بے فیدی وګرځوي دخلا فساد دوکا ورانه ان تکون امه د دی وجنه چې شی وډله هيا اربع مالدار من امه د بری دلینا د خپل قسمونه او لوزونه او دین ولی ماتوي دا ځکه چې وډله دوی وری د چې دا مالدار شو دی قسمونه مات کړو نو د مسپل قسمونه او لوزونه او دین ماتي یاره پلانکیان د يهودو نصاراو سره ملګری شول کرسي او منصبونه باغوي ونیسي تم پر ازر ادانګ په بیا به ودا ډالر او دا موقع او دا منصب او دا کرسي بنوي فلان کی چې دینو زامن لندن ته روسي ته امریکا ته ولېګل زامن چې دی روسي او لندن او امریکا ته لېګم ځکه زمون گاونډیانو تربوران تر زامن مالدار شول مونږ هم دا کار کو ځانونه مالدار کو انما یبلوکم الله به یقینا الله تعالی امتحان کوي تاسو باندې پدې سره چې څوک زیاته او مالدار کوي او څوک نه مالدار کوي وليبينن لكم يوم القيامه والله تعالی بخوازح کی تاسو لره په ورځ د قیامت کې ما كنتم فيه تختلفون هغه چې تاسو په کې اختلاف کولو ولو شاء الله د آیات کې جواب د سوال حاصل دا ټول خلق د مؤمنان شي د الله او د قسم پابند شي جواب الله د دې اراده نه کړی یو شی د الله د اراده نه بغیر نشي کېده د الله په اراده کې دا دي چې د حق او د باطل والا مقابله بروانوي ولو شاء الله کشرت الله اراده کړی وی لجعلکم نتاسب ګرځولي وی امه واحده وډل په ایمان او توحید سره ولكن يضل من يشاء لكن الله گمراه کوي چاله چې غواړي ويهدي من يشاء والله هدایت کوي چاله چې غواړي ولا تسالون خام خاصتاسونه پختنه کې د اشام ما کنتم تعملون د هغه کارونو چې تاسو کوي ولا تتخذوا ايمانكم دی آیات کې عالم تو امام تو مشرتا نه او منکه چې قسم او لوزمات نکي په دین کې به خپل خویا شي استاد تابعدار او شاګردان او د مریدانو او د ملګرو به ام ستا په تابعداري کې گمراه شي ولا تتخذوا ايمانكم او تاسو منی سي خپل قسمونه او لوزونه دخلم بینکم بے فیدی او بیکار په قرانه کې فتزل قدم بعد ثبوتها نو خوي قدم تاسو پس د مضبوط والی د دینا گمراه بشي نور خلق به بیا در پس روان شي وتذوقوا السوء او تاسو وسکه عذاب بما صددتم عن سبيل الله په سبب د دې باندې چې تاسو منع کول کړو د لارې د الله نام ولکم عذاب عظیم او تاسو د پاره لوی عذاب دی ولا تشترو دې کې مقصد دا چې د مال دولت د وجنه د الله قسمونه او لوزونه مماتوي مې خرڅوي ولا تشترو تاسو ما اخلي بعهد الله د الله په لوزونه باندې سمنن قليلا دنیا چې لګدا انما عند الله يقينا اغه چې د الله سره دی هو خير لكم د تاسو د پاره غوړه دی ان کنتم تعلمون کشرت تاسو پويږئ ما عندكم تزهید فی الدنیا د مخ کې د پاره دلیل تاسو سره چې کوم مال دولت جاه منصب د دا فنا کیږي
الله سره چې کوم ثوابونه او جنتونه او نعمتونه دي هغه همیشه پاتې دي ما عندکم هغه چې تاسو سره دي ينفدو هغه فنا کیږي وما عند الله هغه چې الله سره کوم ثوابونه او اجرونه او عبادتونه او طاعتونه دي باق همیشه دي نو عاقل سره همیشه شي غوړه کوي فنا کیدون کې شي نه غوړه کوي ولنجزين الذين صبروا خامخا من بدل ورکو هغه کسانو ته چې صبر کړي دي اجرهم بدل د به احسن ما كانوا يعملون پایوس د خیستاغه کارونه باندې شدي کول د خیستا اعمال بدلا الله رب العالمین صبرناک تو ورکي من عمل صالحا بشارت چې لوزونه او قسمونه باندې وفا کوي دی خلکو ته من عمل صالحا چا عمل وکړو د سنت برابر من ذکر ناری نوی او انسا کزنا نوی وهو مؤمن او د مؤمن وی دو شرطونه دي ایمان او نیک عمل فلنحيينه حیاتا طیبا وخامخا من دلر ژوند ورکو ژوند مزیدار حیات طیبه دنیا کې اطمینانی ژوند اگر کا اسباب او وسایل ډیر نوي قیامت کې مخسته ژوند فلنجزينهم خامخا من بدل ورکو دوی لرا اجرهم اجر دوی باحسن ما كانوا يعملون په خیستا کارونه باندې چې دوی کول فاذا قرات القران ترغیب قران کریم ته او ادب د قران کریم په مقابل د شیطانانو کې فاذا قرات القران کله چې ته اراده لري د قران کریم فاستعذ بالله پناه غواړه په الله سره من الشیطان الرجیم درټل شوی شیطان نام اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وایا بیا بعض علماء چې د قران کریم په اول کې اعوذ بالله ویل دا مستحب ده صحیح خبره دا چې دا واجب ده ځکه چې د الله امر پر راغلی دی امر د پاره د وجوب چې قرینه صارفه نه ویل ته نشته دی او دا اعوذ بالله ویل د قران کریم په اول کې د دې لپاره دی چې د شیطان د وسوسو د شیطان د مداخلونو بچ شي د قران نه دی منه نه کی وسوسې د لپاره پیدا نه کی ریاکاری د لپاره پیدا نه کی انه ليس له سلطان یقینا نشته د شیطان د پاره زور او واک علی الذين امنوا پاک کسانو باندې چې ایمان راوړل دی او علی ربهم يتوکلون خپل رب باندې توکل کړی دی دلیل د شیطان د تسلط نه انسان بچ کی په ایمان او توکل سره انما سلطانه یقینا د شیطان زور او طاقت چې دی علی الذین پاک کسانو چلیږي تولونه شیطان سره دوستانه کوي والذین پاک کسانو باندې چلیږي هم به مشرکون چې دوی الله سره شریک جوړون کوي و اذا بدلنا آیه مکان آیه زجر منکرین د قران ته چې قران کریم باندې اعتراض کې په اړه د نسخ کې یو آیات او حکم چې الله بدل کی نو دی وی چې دا د ځان نه جوړي حال دا چې دا الله بدل کړی وي و اذا بدلنا یا کله چې موږ بدل کو یو آیت او حکم مکان آیا په زید بل آیت او د حکم باندې آیات نه خو مراد آیت الكتاب یا حکم شرعي والله اعلم والله تعالی خپويږي بما ينزل پاغا سبحان دي چې الله را لېږي وقالو دی بیا وی په جواب کې انما انت مفتر یقینا ته خود ځان نه دروغ جوړون کې بل اکثرهم لا يعلمون بلکې اکثر د دوی نه پويږي قل نزله دا جواب دا آیات چې بدلیږي او منسوخ کیږي او بل آیات ناسخ راځي دا خو الله رب العالمین را لېږي د جبرائیل علیه السلام په واسطه باندې په دې کې د مؤمنانو د پاره ډېر خیرونه دي قل تورته نزله راوړي دا قران کریم روح القدس پاک روح چې جبرائیل علیه السلام د من ربک استاد رب د طرفنا بالحق د حق سره ليثبت الذين امنوا د پاره چې کلک کې مؤمنان قران کې دا فائدہ شته دوی مدد او هدا او دا قران کریم خو هدایت ته او بشرا او زیر دی للمسلمین مسلمانانو ته د الله تابعدار ته ولقد نعلم نبی علیہ السلام ته تسلی او دیو اعتراض جواب مکه کې تفسیر فتح البیان او نور مفسرین لیکلي دي مکه کې یو نصرانی ځوانو تعلیم یافته نو دا به کله کله د نبی علیہ السلام سره کې ناستو
د نبی علیہ السلام نبی بعض مسائل او بعض آیاتونه او خبرې اورېدې او زده کولې به. نو مشرکان او منکرین اعتراض شروع کړو چې دا پیغمبر د دې انګریز ځوان نزده کړه کوي، د دې انګریز نه تعلیمات زده کوي او به مونږ ته بیانې وایي چې دا وحی او قرآن دی. نو دا د انګریزانو شاګرد دی، دا د انګریزانو تعلیمات پیش کوي. ولقد نعلم، الله فرمایو یقینا من خپویږو انهم یقولون چې یقینا دا منکرین وایي چې انما يعلمه بشر، یقینا دی پیغمبر ته تعلیم او خودنه او درس ورکوي او بشر او انسان چې هغه نصرانی او انګریز دی. دا خبر هغه کافرانو مشرکانو کوله، وسنی ظالمانه می کوي د اهل حدیث او د اهل قرآن او د اهل سنت والجماعت بارکه. یره د اهل حدیث چې دي دا د انګریزانو ملګری دي، د انګریزانو شاګردان دي، د انګریزانو پیداوار دي. جواب دا دی چې دا خبر ابو جهل او استاسو پلار او استاسو مشرانو هم کړي و نبی علیہ السلام ته. نو ځکه تاسو دا غوی اولادونه یې، نو تاسو مې د نبی علیہ السلام د تابعدارو د اولادونو بارکه دا خبره کوي چې دا د انګریزانو ملګری دي. تلک دا کتاب وګوره کنه او دا غي مقدمه وګوره، آینه دیوبندیت دا کتاب لګول ولا او د دې مقدمه ولولا چې د انګریزانو ملګرتیا چا کړی ده. اوس د انګریزانو د يهودو د نصاراو ملګرتیا څوک کوي؟ دا غوی په وزارتونو کې څوک مقرر دي؟ ای په شوراګانو کې څوک دي؟ دا غوی د شوراګانو نه روپۍ څوک اخلي؟ اهل حدیث علما پاکستان نشتا، ټول ستاسو صاحبان دي. د رئیس جمهور نه چې ونی سي تر د عسكر پورې دا ټول د انګریزانو تنخواګانې اخلي. دا غوی په اوامر باندې چلیږي او بدنامي هم د قرآن او سنت والا. نبی علیہ السلام بارکه به ویلي چې دا د انګریزانو شاګرد دی او د انګریزانو تعلیمات دی ور سره. لکه وسنی ظالمانه چې په بار د اهل حدیثو قرآن او د سنت د تابعدارو بارکه وایي وای دا زړی خبرې دي، دا ابو جهل نه تاسو ته په میراث کې پاتې شوی دي. هغه نبی علیہ السلام ته دا خبره کوله، تاسو د نبی علیہ السلام تابعدارو بارکه وایي ولقد نعلم یقینا من خپویگو انهم یقولون چې یقینا دا منکرین وایي انما يعلمه بشر، یقینا تعلیم او خودنه ورکه دی نبی ته یو انسان د انسانانو نام چې هغه نصرانی ځوان دی. لسان الذي يلحدون الیه، وصلی فرمای دا خبره غلطه ده چې دا د انګریزانو تعلیم دی. قرآن خو چې دی نو عربي ژبه والا دی او دغه نصرانی او دغه انګریز دغه ژبه اعجمی ده، هغه کمزوري ژبه ده او قرآن عربي ژبه والا دی. نو کمزوري ژبه والا لوی کتاب او عربي ژبه والا کتاب نشي پیش کولای. لسان الذي ژبه دغه انسان او لغت دغه انسان یلحدون الیه چې دی ورته نسبت کې اعجمی ژبه ده. اعجمی دې ته ویل کېږي چې هغه عربي صحیح نشي ویلی، او عجمی هغه انسان ته ویل کېږي چې هغه نسب عربي نه وي. نو ژبه د هغه انسان چې دوی ورته نسبت کې هغه خو اعجمی دی چې عربي صحیح نشي ویلی. وهذا دا قرآن چې دی لسان ژبه د عربي مبین، عربي ښکاره عربي واضح او فصیح ژبه ده. ان الذين تخويف منکرین د قرآن ته یقینا هغه کسان لا يؤمنون بآيات الله چې ایمان نه لري پایتونو د الله باندې، لا يهديهم الله، الله دوی ته هدایت نه کوي او جنت ته نه روانوي. ولهم عذاب الیم، او دوی لپاره دردونکی عذاب دی. انما يفتري الكذب، دی آیات کې وصلی د منکرینو ته زجر او زورنم بیانې او د خبرې جواب هم دی. هغه به ویل چې دا قرآن د پیغمبر د ځان نه جوړ کړی دی. جواب دا افترا او دروغ دی. انما يفتري الكذب، یقینا دروغ جوړي الذين کسان لا يؤمنون چې ایمان نه لري بیاات الله د الله پایتونو باندې.
نبی علیہ السلام څخه په الله دروغ نه دي جوړ کړی چې د خو ایمان لري په د الله پایتونو باندې واولئک او داخلك هم الكاذبون هم دوی دروغ جن دي من کفر بالله زجر او تخویب مرتدین ته څوک چې د دین اسلام نه مرتد کیږي او کفر په خوشحالي باندې قبلې په د باندې بد الله غضب وي خو الا من اکرها حالت د اکراه ته مستثنا ده که یو سړی باندې زور راغلو فشار راغلو کافرانو ظالمانو وجني زړه کې تصدیق او ایمان ده او په شبه باندې د کفر کلمات ویل نو رخصت او جواز ته ده او که په دې وخت کې د مرشدونو شهید عند الله ده خورواله ده من کفر بالله چا چې کفر وکړو په الله سره د الله نه انکار وکړو شرک وکړو من بعد ایمانی پس د ایمان ددنا نورست عبارت ولګوا فعليهم غضب من الله په دې باندې غضب او غصه د الله د طرفنا ولهم عذاب عظیم موجود پر لوی عذاب ده الا من اکره حالت د اکراه الا من اکره مگر هغه څوک چې پاغه باندې زور وکړي شو چې وشنو دی یادی بازي اندامونه قطع کو هو قلبه مطمئن بالایمان او زړه کلک دی په ایمان باندې نو د باندې بیا د الله غضب نشتا خو که په دې وخت کې شي مرشد شهید اند الله دی ولکن من شرح بالکفر لیکن چا چې په خوشاله سره کفر قبول کړو د زړه نو په د باندې غضب دی د الله د طرف نه او د پارلوی عذاب دی ذالک دی آیات کې د ارتداد دو سببونه ذکر کړي دنیا غوړه کول په مقابل د آخرت کې او د دې ضد او عناد ذالک دا عذاب الرزق دی بانهم استحب الحیات الدنیا یقینا دی غوړه کړي د ژوند د دنیا علی الاخره په مقابل د آخرت او جنت کې وان الله یقینا الله تعالی لا يهدي القوم الكافرين توفیق د هدایت نور کې کافر قوم ته چې هغه زديان او عنادیان دي اولئک الذین نتیجه د مخکنه او قبایح اولئک الذین داخوا خلق دی تبع الله چې مهر او ټاپ والے دی او بندش راوست الله تعالی علی قلوبهم د دې په زړونو باندې حق نه پويږي په قران نه پويږي د الله پایتونو نه پويږي وسمعهم والله مهر لګولې دی د دې په غوګونو باندې او ابصارهم او د دې په سترګو باندې دا درې قسمه د علم اسباب او حواس دی ولا بند کړی دي واولئک او داخلهم الغافلون امدینا خبر دی د الله د دیننا لا جرم خامخانهم یقینا دی فی الاخره په قیامت کې هم الخاسرون امدی تاوان والدی ثم ان ربک للذین هاجروا د آیات کې اوس ترغیب د هجرت او جهاد ته چې اکراه او زور در باندې راځي بس هجرت کوا ثم ان ربك بيقينا استعرب للذين كسان درا هاجروا چې هجرت کړي دي من بعد ما فتنوا پس دا غنا چې دی باندې فتنی او امتحانات او مصیبتونه راغلل واله شو وټکول شول اندامونه غوښ شول بنديان شول او به جهادم کړي دي او صبر مې کړي دي درې شي نه کړي دي هجرت دویم جهاد دریم صبر ان ربک یقینا استعرب من بعدها پس دینا لغفور الرحیم خامخا بخنه کون کے مہربان ذات یوم تاتی تخفیف اخروی منکرین ہوتا چې په دې مؤمنانو باندې ظلم زیاته کې او هجرت تیار کړي یوم په دغه ورځ باندې تاتی را بشي کل نفس ار نفس تجادل عن نفسها بحث او دفاع بکې د خپل ځان نه وتوفى كل نفس ما عملت پورا ور کړی شي هر نفس دا سزا د اغامل بدله د اغامل چې کړی وي وهم لا یظلمون په دې باندې هیڅ قسم ظلم نشي کېدی وضرب الله مثلا قريه كانت امنه مطمئنه دی آیاتونو کې د دوه آیاتونو کې تخفیف دنیوي منکرین ته الله وې د مکی د حالت نو د مکی والو د حالت نه لګي برت واخلې دنیا کې مله عذابونه راولي نبی علیہ السلام چې مکی والو ډیر زیات تکلیف کړو اذیت کړو تنګ کړو په دعوت او تبلیغ کې نو خیره وکړي چې اللهم اجعل عليهم سبعا كسبع سنين اللهم اجعل عليهم سنين كسبع سنين يوسف یا الله په دې باندې قحطن راولي
مصیبتونه او عذابونه پر راولي لکه د یوسف علیه السلام په زمانہ کې چې وکاله د قحط چلیدل د نبی علیہ السلام خیری الله قبول کړي مکه کې قحطونه مراغلل خوراک بسنه پیدا کېدل تر دې پورې چې د حیواناتو غشیان دا به خړل او ډیره سخت یره پر راغله هغه امن الله ورته په یره باندې بدل کړو دوی چې کله ډیر تنگ او مجبور شول نبی علیہ السلام تراغله وای موږ د قوم یو موږ د عزیزان یو الله ته دعا وکړه چې الله زموږ نه دا قحط او مصیبت او عذاب لري کی الله دلته یو مثال ذکر کړي چې الله دنیا کې مذابونه راوستي شي چې انکار کوي لکه مکی والو باندې چې الله قحطونه او لوګه او سخت ير راوستا مکه داسې په ير کې او په قحط کې بند کړه لکه یو حیوان ته یو انسان ته چې جامې ور واغوندي وضرب الله مثلا والله تعالی بیان کړي مثال قريه داغ کلی دا هغه علاقه كانت مطمئنه كانت امنه چې دا امن والوا مطمئنه اطمینان والوا یاتیها رزقها راتل بدیل را خوراکونه د دې رغدن فراخا من كل مکان د ارزنا فكفرت بانعم الله نشکری وکړه دوی د الله د نعمتونو فازاقها الله تعالی وسکلو دی کلو کلیواله لرا لباس الجوع والخوف جامد الوغي او د یری بما كانوا يصنعون په سبب د دې باندې شدوی ناروا کارونه کول لباس الجوع والخوف کی تشبیه استعاره ده د س الله په لوګ او یره کې پټ کړل لکه څنګه چې یو انسان په جامو کې پټيږي ولقد جاءهم دلته سبب ذکر کړي د رسول نافرمانی وکړه او یقینا راغله دوی را پیغمبر د دوی د جنس نام فكذبوه نو دوی دروغجن وګڼلو فاخذهم العذاب راونی ول دوی لره عذابهم ظالمون او دوی ظلم کوونکي و د عذاب سبب اکثر وخت کې قران کریم ظلم ذکر کوي فکلوا دی آیاتونه کې وسلارت کې په شرک فعلی باندې په تحریمات د غیر الله باندې چې د مشرکان بد الله حلال حرام ول فکلوا نو تاسو خوري او حلال غنه مما دا غنا رزقکم الله چې الله درکړي دي حلالا طیب او حلال دی او پاک دی مې حرام وای واشکروا نعمت الله او د الله د نعمت شکر کوئ ان کنتم یاه تعبدون کچیرته تاسو خاص الله لره بندگی کوئ د الله عبادت او بندگی او د الله د نعمتونو شکر انما حرم علیکم دې کې تحریمات الهی ذکر کوي هغه چې الله حرام کړی دي حرام وګڼي مې حلال وای انما حرم علیکم المیت یقینا حرام کړی الله تعالی پتا سبحانه مردارا والدم وینا ولحم الخنزير او غخو ټول اجزاء د خنزير وما ارغ حيوان اهل لغير الله به جغا ذبح حلال شي پنوم د غیر الله باندې دویمه معنا حرام کړی دی الله تعالی حیوان چې هغه حلال شي په تعظیم او تقرب د غیر الله باندې د غیر الله په تعظیم او تقرب باندې حلال شو اگر که بسم الله په تحصیل کرته ویلې بیا هم حرام دی دریم معنا حرام کړی دی الله تعالی هغه شی چې پاغي باندې आवाज شو د غیر الله आवाज ور باندې وشو په وخت د نظر کې چې دا نظر د علي صاحب نظر د حسین نظر د لیزوان نظر د سخی صاحب بس دا شی حرام دی چې زر کرته به بسم الله مو وایي او یا چې حلال شلو په نوم د غیر الله باندې نو دا بیا هم حرام دی فمن استر نسوک چې مجبور کړ شو د سخت الوګي د وجنه یا د وجه د قتلنا غیر باغین چې د نوې طلب کون کې د زیاتی ولا عاد او نوې د ظلم کون کې په خپل ملګری باندې فإن الله یقینا الله تعالی غفور الرحیم بخنه کون کې مهربان ذات دی ولا تقولوا دغه رد په مشرکانو باندې چې د ځان نه چې د الله پر رزق کې فیصله کوي چې دا حلال دی او دا حرام دی رزق د الله دی او دروغ پکې دوی د ځان نه وایي چې دا حلال دی او دا حرام دی دلیل دی چې څوک د الله په دین کې او په باب د فتوا کې په باب د حلال او حرامو کې د ځان نه فتوا ورکړي نو د په الله دروغ جوړي
ولا تقولوا تاسمو لما تصف السنتكم الكذب هغه سره چې بیانې تاسو ژبه دروغ چې دا حلال دی او دا حرام دی لتفتروا على الله الكذب چې تاسو جوړوي په الله باندې دروغ ځان فتوا ورکول د حلال او د حرام او د خو په الله افترا ده ان الذين يفترون على الله الكذب یقینا کسان چې جوړي په الله باندې دروغ لا يفلحون اس کلمهم کامیاب نشي سوال مال دولت او ژوند او مزي چې ډيري جوړي دي جواب دا خو لږ وخت متاع دي او سامانونه دي متاع قليل د دې لپاره لږ وخت مزيدي ولهم عذاب الیم د دې لپاره لوی دردون کې عذاب دی وعلى الذين هادوا پدې کې خاص تحریمات الله ذکر کوي په يهوديانو باندې سوال باز شینه د يهوديانو په دین کې حرام دي او زمونږ دین کې حلال دي دا ولي جواب يهوديانو چې کله د الله نه فرمانی او ظلمونه شروع کړو الله په باز حلال حرام کړو په دین د ابراهيم عليه السلام کې او په دین د محمد صلی الله علیه وسلم کې هغه نه دي حرام وعلى الذين پاغ کسانو باندې هادو چې يهوديان دي حرمنا حرام کړی دي مونږه ما قصصنا علیک من قبل هغه چې مونږ په تفصیل باندې بیان کړی دي پتا باندې مخکې د دینا سورۃ انعام باندې حواله ورکړی یو سلوي خیات کې ذکر شیو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات احلت لهم الله فرمای وما ظلمناهم من پدې ظلم نو کړي ولکن كانوا انفسهم يظلمون لیکن دوی په خپل ځانونو باندې ظلم کولو ترغیب توبه توس ثم ان ربك بيقينا استعرب للذين فرض هغه کسانو عمل السوء چې کوي ګناهونه به جهالت سردنا پوینا دلیل دی چې څوک ګناه کې بس جاهل او نه پوهه دی ثم تابوا من بعد ذلك بیا توبه کوي پس د دینا واصله خپل عمل د شریعت برابرې ان ربك يقينا استعرب من بعدها پس د توبې د دنا او د اصلاح د دنا لغفور الرحیم خامخا بخنه کوونکې مهربان ذات ہے ان ابراهیم د دې آیتونو کې دلیل نقلی دی د ابراهیم علیه السلام نه داغه 5 صفات دي اورت په مشرکانو باندې چې تاسو وای موږ د ابراهیم علیه السلام اولاد یو اے يهود او نصارا او اے عربو نو تاسو خو د ابراهيم عليه السلام د دین او د ملت نه خلاف یې هغه شرک نه کولو تاسو شرک کوئ هغه د الله تابعدار او تاسو د الله نه فرمان یې ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام کان امه دا یو مستقل امت دلیل دی کې یو سړی یو کس په باب د دعوت کې خو کار لوی کار کوي نو دا مستقل امت دی دویمه دا ده چې ابراهيم عليه السلام امت لوی ډله سره د ملګرو موحدینو نه درېمه معنی ابن مسعود ذکر کړی دا معالم التنزيل ته نقل کوي چې معلما للخير د معلم او د خیر څوک چې تعلیم د خیر کې درس د خیر ور کوي ناغه ته امت ویل کېږي لوی جماعت او لوی قوت څلورمه معنی دلته دا ده چې امتن امام ان جاعلک للناس امام الله ورته ویلو نو ان ابراهيم یقینا ابراهيم عليه السلام کان امه دا یو جماعت او لوی لخر کار د جماعت او د لوی لخر کولو دویمه دا ده چې امت معلم د خیر دریمه دا ده چې دا امت او امام قانتا لله همیشه تابعداري کوونکې والله لرو حنیفا په توحید باندې کلکو ولم يكن من المشركين او دینو د مشرکانو د ډلینا د مشرکانو په تنظیم او جماعت او ډله کې نو او شاکرن لانعمه د شکر کوونکې او نعمتونو د الله لرا اجتباه الله غره کړو د لرا د نبوت د پاره وهداه الله رسول او د لرا الى صراط مستقيم نه غلارتا الله ورته د صراط مستقيم هدایت کړو د دې وجنه په حق باندې کلکو د حق دعوت کولو په حق بارکه ډېر امتحانات راغلي وو وآتینا فی الدنیا حسنه ومن ورکړو دلته په دنیا کې خیسته ژوند دارنګ نیک شهرت قبولیت ذکر حسن دا ټولو ته حسن ویل کیږي
وانه فی الاخره یقینا د وی په قیامت کې لمن الصالحین خامخا د نیکانو کامیابانو نام. بعض مفسرین معنی کې د صالحین معنی لمن الفائزین کامیاب. ثم اوحینا الیک نبی رسول الله ته امر چې تم د ملت ابراهیمی تابعداري کوا چې دې کې توحید دی او رد د شرک دی. ثم اوحینا الیک بیا موږ وحی کړی تا ته ان تبع ملت ابراهیم چې ترو اني ګدین د ابراهیم علیه السلام پس حنیفن چې دا کلک په توحید. وما كان من المشرکین او د مشرکانو د ډلې نه نو تم په توحید باندې کلک یو د مشرکانو د ډلې نه بنوي. انما جعل السبت دا جواب دی او سوال ته د ملت ابراهیمی او د دین د ابراهیم علیه السلام نه خلاف اے نبی او مؤمنه ځکه د ابراهیم علیه السلام په دین کې د خالد ورځ تعظیم او عبادت شته ستا په دین کې نشته. ستا په دین کې خود جمعې د ورځ تعظیم او عبادت ته جواب دا حواله دروغ ده. د ابراهیم علیه السلام په دین کې د خالد ورځ تعظیم او عبادت نه و. دا خود يهوديانو په دین کې راغلو د خالد ورځ تعظیم او عبادت. الله رب العالمین ورته ویلي د موسی علیه السلام په واسطت باندې چې الله رب العالمین تاسو ته د جمعې ورځ د عبادت او د تعظیم د پاره غوړه کړی و انتخاب کړی دا. دوی ویل چې نه موږ د خالد ورځ تعظیم او عبادت کوو. د الله انتخاب غوړه نه کړو خپل رائے او خواهش او انتخاب وټاکلو. نسوارا چې راغله هغوی د عبادت او تعظیم د پاره د یکشنبه ورځ وټاکله اختلاف پکې وکړلو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله رب العالمین زمون هدایت او دارنګ رسول وکړل د جمعې ورځ تعظیم ته. الله رب العالمین زمون د پاره دا انتخاب کړه. نو د دې وجنه زمون د تعظیم او د عبادت ورځ د جمعې ورځ دا د شنبه او د یک شنبه د ورځ نه ډیره غوړه ده ځکه دا د الله انتخاب دی. او هغه کې خو يهوديان او نصارا اختلاف وکړو. يهود وی زمونږ د تعظیم ورځ د خالی ورځ ده، نصارا وی چې د یک شنبه ورځ ده. د ابراهيم عليه السلام په دین کې د شنبه د ورځې تعظیم نه وو. انما جعل السبت یقینا ګرځول شوی او د خالی د ورځې تعظیم علی الذين اختلفوا فيه په هغه کسانو باندې چې دوی په کې اختلاف وکړو. یو خو اختلاف وکړو د الله سره د جمعې د ورځې تعظیم او عبادت غوړه نه کړو، خالد ورځې غوړه کړو. دویم ادا ده نصارا راغله خو یک شنبه وټاکله د تعظیم او عبادت د پاره. وان ربک یقینا استعرب لا يحكم بينهم خامخا د فیصله وکړي د دوی ترمنځ په ورځ د قیامت کې فيما كانوا فيه يختلفون په هغه کې چې دوی په کې اختلاف کولو. ادعو الى سبيل ربک د سورت په اخر کې وس آداب د دعوت مونږ ویلو. د مکی سورتونو په اخر کې آداب د دعوت راځي. د آیات کې الله فرمایي چې دعوت بکې بلنه بکې تبلیغ بکې ستبه کې الى سبيل ربک لار د رب ستاته. د الله لار څه شه دی؟ توحید. د الله لار څه شه دی؟ سنت د نبی صلی الله علیه وسلم. د الله قانون او د الله شریعت. د دې لپاره درې طریقې بیان کړې دي. نو یو ادعو الى سبيل ربک بلنه ورکول لار د رب ستاله چې توحید د قران او سنت دی بالحکمت په مضبوط دلایل سره بالحجج الواضحه والبراهين القاطعه. مفسرین دلته دالی کی حکمت څه ته ویل کېږي؟ مضبوط علم او عمل ته وایي. نو په دعوت او تبلیغ ال الله کې مضبوط علم او عمل استعمال کا. دویمه دا د والموعظه الحسنه په خیسته واعظونو سره خیسته واعظونه او نصیحتونه پکې بیان کا. د جنت بیان پکې وکا، د جهنم بیان پکې وکا، د مخکنو قومونو واقعات بیان کا، مثالونه بیان کا. دې ته موعظه حسنه وایي. د دې وجنه عوام خلکو ته حکمت پکې بیان کا، تعلیم یافته خلکو ته موعظه حسنه ولا بیان کا. دریم کوم خلک چې علم او کتاب ولادي هغه خو زر نه قانی کیږي، هغه سره په خیسته طریقه باندې مناظره وکا. وجادلهم وبحث کو د دوی سره باللتی پاغه طریقه باندې هي احسن چې خیسته وي. پای کې کنزل او بدرد نوي. مقصود پای کې اثبات د حق وي چې حق ته څنګه ورسیږو، دا حق به څنګه معلومه ښکارا کو.
د دعوت درې طریقې بیان کړي یو حکمت دلایل پکې بیانوا دویم خسته وعظونه او مثالونه واقعات بیانوا د جنت او د جهنم تذکیر پکې کوا علم والو سره مجادله او مباحثه مناظره کوا ان ربک یقینا استعرب هو اعلم داخب یده بمن ضل عن سبیله فاغه چا باندې چې گمراه کیږي د لارې د الله نام وهو اعلم دغلا تلاخب يد بالمهتدين هدایت والو باندې تب دعوت الى الله کې دعوت او تبلیغ بکې د الله لارې ته بس هدایت او گمراه کول نور فیصله د الله دی وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به دی آیات کې دوه خبرې دي چا چې د سره ظلم زیاته وکړلو ستاسو په نوبت راغلو معاقبم جایز ده چې بالمثل سزا ول ورکي زیاته مکوا دویم دانه که صبر وکي نو صبر ډیر غوړه دی و ان عاقبتم کچیرته تاسو اراده لرئ د بدل اخیستلو فعاقبون سزا ورکي بمثل ما عوقبتم به پشان د اغبانی چې تاسو له سزا درکړې شوې ده معاقبه انتقام اخلي سزا ورکي نو بالمثل زیاته پکې مکوا دا مو ہے چې د یو په ځای باندې دوه وژنو سر سړی پکې وژنو ستا ملګری والدی ته وس هغه پکې وژني دا زیاته مکوا بالمثل درې مداد ولئن صبرتم دوی مداد ولئن صبرتم کتا سو صبر او کې انتقام وانخلې لهو خير للصابرين دا ډیر غوړه دی د پاره د صبر نه کو صبر کې ډیر زیات ورواله دی عمر رضی الله عنه وی چې موږ غوړه ژوند په صبر کې پیدا کړی دی صبر کې ډیر غوړه والے دی د انتقام خبره چې د لری کړه الله ته دی وسپارله نو ته خپل کارم وکي دماغ به دې آرام شي او کله انتقام په اراده کې نو هر وخت کې به د لپاره نقشه او ترتیبات جوړه دیو جن صبر کې ډیر غوړه والے دی خپل کار به وکي راحت کې به ژوند وکي وصبر دی آیات کې الله وی چې صبر کوه خو ګوره صبر د الله په توفیق سره کیږي درې اوامر دوا اوامر دا یو امر په دې آیات کې بیان او دوا نه وصبر او صبر کوه وما صبر کوه نه استا صبر الا بالله مگر د الله په توفیق سره دی ولا تحزن عليهم وتمخ پکېګه په دې منکرینو باندې چې الله په عذاب راولي بل دادا دوی چې کوم مکرونه او چلونه سازشونه مشورې او غونډې جوړې دینه مخه پکېګه زړه ولا متنګوا سینه ولا فراخه کا ولا تکو تمکیګه فی ضيقن په تکلیف کې او په تنگسیا کې ما يم کورون دا غنه چې دوی کوم مکرونه او چلونه جوړې ان الله مع الذين اتقوا دی آیات کې بشارت دو خبرونه به کار اخلي او تقوا او د الله نه یره دویم احسان صبرناک ته پکې زیره دی ان الله یقینا الله تعالی مع الذين اتقوا دا هغه کسانو سره دی چې الله نه یره کړی دا والذین والله دا هغه کسانو سره دی په مدد او نصرت سره هم محسنون چې دین کې نیکو کار دی اتقوا دا من توحید والدی عقیده د توحید دا د الله نه پکې یره دا او محسنون عمل د احسان د سنت برابر دی حرم بن حیان ته چاویلی چې موږ له وصیت وکا د زنقدن وخت کې هغه ورته د سورته نحل د اخرنی آیاتونه ولوستلو د آیت ورته ولوستو چې ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون کدا الله معیت او د الله نصرت او د الله کوم غواړي تقوا او احسان وصلی الله تبارک وتعالى على خير خلق محمد وعلى اله وصحبه اجمعين د اشراق د منځ اهتمام